د اواز ملکن صدر ناموس خان ناموس صاحب ته بلنه ورکومه چې راشي او یو څو مختصر خبرې وکړي. ناموس خان ناموس صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج ناستو ډیرو درنو او عزتمندو د دې محفل صدر مشر میلمه او زمونږ نور خصوصي میلمانه او ما ته مخامخ په پنډال کې ناستو ډیرو درنو قدرمنو په ادب مینو د ادب پتنګانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اواز ملکن د صدر په حیث باندې زه د ټولو میلمنو بلکې ورسره د قربانو او د زړه له تله شکریا ادا کوم چې زمونږ دې محفل راغله او زمونږ دا محفل په خپلو راتګ باندې ښایسته کو. خبرې خو تقریبا د 11 بجو نه شروع دي او ټوټل دغه کتاب او د ادب او د دې په باره کې وکړې شوې. نو زه د خپل طرفه د خپلې ټولنې د طرفه د فیض صاحب ته او د هغه خاندان ته د پرې دونه ښه کتاب چاپ کولو باندې د زړه له تله مبارکي هم ورکوم. خلکو ملګرو خبرې وکړې لکه شاکر صاحب، پلی رحمان صاحب، اقبال صاحب، بلکې بلا خبرې وکړې شوې نو په مختلفو موضوعاتو باندې لکه میا پلی رحمان شاهد صاحب پکې د ټوټۍ تنګي د مشاعرې خبره وکړه. نو دا ما ته یاد دی ځکه چې په دې کې زموږ